أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مخی آیت مبارکه کیو فرمائل چې حق او باطل دا بالکل ښکار دی. حق او باطل ښکار شوی دی، نو د حق په قبلولو کې وس زبردستی نشته دی چې خامخا په یو کس باندې به زبردستی کولی کېږي چې ته به حق قبلې. نو څوک چې غواړي او د باطل نه انکار کوي او حق له غاړه ورکوي، نو دا خلک کامیاب دي. نو د دې نه لازمي طور معلومه شوه چې کم خلک باطل له غاړه ورکوي دا ناکام دي. نو ګویا چې دا دوه ډلې بیان شولې، حق پرست او باطل پرست. نو دې آیت مبارکه کې دغه دواړو ډلو مزید وضاحت کوي او دواړو ډلو په منځ کې فرق بیانوي. او مخکې آیت کې چونکې وفرمیل چې حق او باطل ښکاره شو، نو په چا باندې زبردستی نشته دی. نو دې آیت کې د الله تعالی منشا ذکر کوي چې زبردستی خو په چا شته دی نه چې دې خامخا مسلمان کړلی شي. البته د الله منشا دا ده چې خلک د حق مرسته وکړي او د باطل نه انکار وکړي. نو فرمای الله تعالی چې دی ولی دوست دی. الله تعالی دوست دی، مددگار دی. الذین دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی. فرمای چې کوم خلکو چې ایمان راوړی دی نو الله تعالی د هغوی دوست دی. یخرجهم وباسي دوی لره الله تعالی، دا مومنان الله تعالی وباسي من الظلمات د شکوکو د تیارونه الی النور د یقین رڼا ته. نو الله تعالی دغه مومنان د شک شبهات کم چې د کفر شکوک او شبهات دي دوی وباسي دغه شکوک او د شبهاتو د کفر نه د ایمان او د یقین رڼا طرف ته. نو ګویا چې ایمان د یقین نوم دی او کفر او شرک دا د شکوک او د شبهاتو نوم دی. او د ایمان د یقین ته ایمان او یقین دې ته نور وای، ځکه چې په دې کې جماو دی، په دې کې سکون دی، اطمینان دی. او کفر او شرک دې ته ظلمات وای، ځکه چې په دې کې شکوک شبهات دي، په دې کې بېچینی ده، بې اطمینانی ده. نو په دې خبره باندې د پورا عالم اتفاق دی چې شکوک او شبهات دا بې اطمینانی پیدا کوي او یقین
دا انسان مضبوطی په دې کې یعنی د مسلمانانو او د غیر مسلمو ټولو اتفاق دی دا یو مسلم حقیقت دی نو فرمایي چې الله تعالی مومنان د شکوک شبهاتو د تیارونه د ایمان او د یقین رڼا ته راوباسي والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړی دی اولیاؤهم الطاغوت دوستان د دوی طاغوت شیطانان دي طاغوت جمع ذکر کو ځکه چې شیطانان ډیر قسمونه دي یو جنی شیطانان لکه ابلیس او داغه لخر او یو انسی شیطانانی او طاغوت مونږ عرض کړو چې هر هغه شی چې هغه د الله تعالی په مقابله کې راځي د الله تعالی د دین په مقابله کې راځي نو آیت طاغوت وي کدا هغه شیطان دی کدا یو انسان دی کدا یو نظام دی کدا یو کتاب دی کدا یو عقیده ده هر هغه شی چې د الله او د اسلام په ضد کې راځي دي ته طاغوت وای نو ځکه دلته کې جمع ذکر کړله چې دوستان د دوی شیطانان دي نو فرمای یخرجوهم دغه شیطانان وباسي دوی لرا من النور د ایمان او د یقین د رڼا نه الی الظلمات د شرک او د کفر تیارو ته دغه د شیطانانو کاری چې دوی د خلکو هغه په ذهن کې شکوک او شبهات دا پیدا کوي د ایمان او د یقین د رڼا نه د شرک او د کفر ظلمات شکوک او شبهات چې دي دا په ذهنونو کې پیدا کوي نو فرمایي چې اولئک اصحاب النار دا خلق جهنميان دي کوم خلق چې خلق د ایمان او د یقین د رڼا نه د کفر او د شرک تیارو ته بوزي دا خلق جهنميان دي هم فیها خالدون او دوی په دغه جهنم کې همیشه د پاره ځکه چې دوی په خپل هم په غلطه دي او د نورو خلکو د گمراهۍ سبب او ذریعہ ګرځي الله تعالی چې دی ولیو دوست الذین دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی یخرجهم وباس دوی لرا من الظلمات د تیارونا الی النور رڼا ته والذین واکسان کفرو چې کفر کړی دی اولیاءهم الطاغوت دوستان د شیطانانو دي یخرجونهم وباس دوی لرا من النور د نورنا الی الظلمات تیارو ته اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار جهنميان دي هم فیها خالدون پدې کې به همیشه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين